औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। درنو مشرانو او مینوالو کشرانو د ما نه ښه وخت پوښتنه وکړه چې زه څرنګه یم، او بد وخت رانه هم پوښتنه وکړه چې زه څرنګه یم. نو ګلالو بچو، په دې غمجنې و نیمګړې دنیا کې دنیاوي لحاظ سره د ټولو نه زورور با اختیاره او ستر بادشاه هغه وخت ده. د وخت دا وینا ده چې نن زه په کوم حال کې یم، سبا به ما خپل رنګ بدل کړی وي. ویلې چې مولا خپله هم د دې علم نشته چې زه به د تو سره په کوم حالت کې مخامخ کېږم. ګلالو بچو، وخت یې چې که بیا هم ملاقات مو په قسمت کې و، نو دا به بیا د هغې وخت سره ګورو چې زه تا خندوم څومره، و یا دې بیا ژړوم څومره. وخت یې چې ای انسانه، نن د خپل ژوند د یوم څو لمحې چې کومې څو لمحې دي دا یادګوري جوړه کا. د نن ریز د خپل ځان او د خپلې معاشرې دپاره مثالي جوړه کا. نن یو خپل کردار داسې جوړ کا چې ته یو تاریخي جوړ شي. ګنې د ما نامه وخت ده، و زه د تا دپاره د نننۍ ریز د سبا دپاره نشم حسارولی. عزتمندو، موږ تاسو خو ټول خپل خیال ساتو، خو راځو چې د نن نه بعد د هغو خلکو هم خیال وساتو کوم چې د مو دپاره الله تعالی وسیله جوړ کړي دي. ډېره